بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربکم. نن ماته د ډېر لوی ویاړ ځای دی چې خپل هم مسلکانو سره وینم. بالاخره تانستین یک معلم رئیس جمهور بسازین. تشکر. و بعد از این که من انشالله تعالی بتانم یه امانت به جانشین منتخبم تحویل بتم، باز در صف شما خواهد آمدم، چون از معلمی کده وظیفه مقدستر ما سراغ ندارم. اما عوض از این که به تعریف معنویتان بپردازیم، اول کارهای عملی را سرش سخن میزنیم. لمحترم ورور د معارف لوزیر صاحب او د کابینه نورو غړو نه چې هم دلته حضور لري او هم په خاص کمیسیون چې ما وټاکل مننه کوم. در چند روز گذشته سر مشکلاتتان به صورت جدی صحبت کردیم. نتیجه تصامیم ما طبق ذیل است. اول، برای از اینکه دوگانگی در قانون مامورین ملکی رفع شود، یک کمیسیون خاص که از وزیر صاحب به معارف، عدلیه، کار و امور اجتماعی و مالیه خود و کمیسیون اصلاحات اداری خود باشه، قانون به زودی ممکنه مرور خود کردن تا تبعیض بین معلمان و سایر مامورین از بین بره. ما ایره دفعتاً در یک هفته فیصله کرده نمیتونستیم، از جهتی که این مسئله نتایج زیاد مالی در بر داره و باید به دقت شود و باز مورد تبعیض دوگانه قرار نگیره. دوم، امتیازات منطقوی معلمین در بودجه سال 1394 گنجانیده میشه و عملی میشه. مصرف از این در حدود 800 میلیون افغانی است. ما تصمیم گرفتیم که 800 میلیون افغانی برای بهبود معارف منطقوی اختصاص داده شود. از هر جای دیگه که کم میکنیم و شما زیاد میکنیم. سوم، شورای امنیت ملی و ارگانهای ثلاثه امنیتی یعنی وزارت محترم دفاع، داخله و امنیت ملی معذف هستند که در ظرف 4 ماه همه املاک غصب شده وزارت معارف را به این وزارت بازگردان. هر غاصبی که در مقابل جایداد وزارت معارف قرار بگیره در این مملکت جا نداره. چهار، به همه والیان و مسئولین محلی هدایت داده میشه که در توزیع شهرک‌ها و نمرات رهایشی معلمین اقدام عاجل نموده و در ظرف 6 ماه از توزیع یک نمره زمین به هر معلم به ما اطمینان ده. پنج، کمیسیون وظیفه داره که در تفاهم با بانک‌ها، ادارات مالی و سکتور خصوصی طرح جامعی را به منظور پیدا نمودن وجوه مالی و قرضه های طویل المدت برای ساختن خانه های استادان تهیه نماید. 6، امتیازات تشویقی و تقدیرنامه ها از به خواست وزارت معارف و بر مبنای اصل شایسته سالاری و مستحق بودن در تفاهم با وزارت مالیه به مناسبت همین روز ترتیب و توزیع خواهد شد. تا حد امکان من میخوایم مدالا را شخصا بهتون بردم. امید است مورد قبولتان شد.
کمیسیون وظیفه داره در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری در جریان سال آینده تعلیمی همه استادان و کارمندان وزارت معارف را تحت پروسه ریفارم و اصلاح اداره قرار داد. کمیسیون وظیفه دارد تا کار توزیع شهرک‌ها و نمرات رهایشی تمام معلمین باقی مانده را نظارت نماید و با مقام ریاست جمهوری در هر 2 هفته یک بار گزارش پیشرفت را ارائه نماید. میفهمین ما گزارش ها را میخوانیم و اگر کسی گزارشش غلط بود لطفاً آماده به این باشه که ترک خواهد شد و طرد خواهد شد. خواهرها و برادرای مسئول اگر در دیگه امور شوخی میکنید در امور معلم امرای ما شوخی نکنید. معارف جای شوخی نیست. وعده مقام ریاست جمهوری باید اجرا شد و انشالله تعالی اجرا میشه. مسئله عمده که مطرح است او معلوم داره امروز جوابش دادن نمیتونیم. آینده معاشات معلمین است. دی برخه که زغوارم تاسی ما سر او تلونو که تلون په دې ده چې تر څه د افغانستان عواید ضایع کیږي تاسو ته ماشین رسیږي. راسئ فساد سره ماته ټینګ لاس راکئ، فساد له دې خاورې نه لرې کړئ. هر معلم نه د هم مسلک په اسمه ډېر عاجزانه غوښتنه ده. فساد ممنی، فساد عوامل او اشخاص ما سره شریک کی چې په ګډه اقدام وکړو. هر څومره چې فساد هم لري که په همغه اندازه معاشاتو کې به هم ډېر والی راسي. سمه ده؟ منه یې را سره؟ در عین حال در پرداخت سیستم پرداخت معاش معلمین ما تصمیم گرفتیم که به زودی ممکنه ای از طریق تلفن شود تا بیروکراسی و کاغذ از این دور شود و هر کدامتان با وقت و زمان معاشتان بدتان برسه. ممانعت هایی که در این بخش بود دور میشه. ما با اشتراک کمپانی های تلفن یک سیستم منسجم میسازیم که دیگه هیچ نوع تعلل در پرداخت معاشان نباشه. من از جناب وزیر صاحب معارف و تمام همکارایشون قبل از اینا این مقام معظم اختیار کردن ابراز امتنان میکنم. در تعداد شاگردای ما تغییر بسیار بنیادی آمد. هدف عمده ما در 5 سال آینده تغییر کیفیت است. کمیت که ډیر والی راغلی، کیفیت که موږ بنیادی ستونزه لرو. سره د ټولو تاسو زحمتونو هغه شی چې تاسو تولیدوئ ټولنه ورته ضرورت نه لري. موږ باید په بنیادی توګه خپل تربیتی نظام داسې عیار کو چې هر فارغ تحصیل دی 12 صنف یا د 9 صنف وکړی سي د کار خاوند سي. نن ګورئ موږ او تاسې بنیادي ستونزه دا ده چې 12 صنف فارغ تحصیل ته کار نشته. پوهنتونو کې نسی داخلېدی او بیکار دي. اصلی پروگرام بمدایی چې د 9 صنف د 6 صنف فارغ تحصیل د 9 صنف فارغ تحصیل د 12 صنف باید وکړی سي د ټولنې کې آبرومند کار پیدا کړي. او دا معنا دا ده چې موږ او تاسې نصاب کې باید بنیادی تغییرات راسي. د خپل معلمینو د روزنې دپاره موږ باید سرتاسري اقدامات وکړو
او دا ضروری ده او انشاءالله تعالی په دې باندې به بریالي کیږو. ګورئ خویندو ورونو، افغانستان هر شی لري، اوبه لرو، د منطقې ټول ګاونډي ملکونه یې موږ په اوبو باندې درېدلي دي، معادن لرو، عظیم موقعیت لرو، د آسیا په زړه کې یو. هغه شی چې نن کمبود لرو بشري پانګه ده او بشري پانګې مرکز د تولید تاسې. نو ځکه اول ژمنم دا ده چې د معلم په تربیې باندې هر اړخیزه پانګه اچو. امروز فرق بین شهر و ده مشکل ایجاد کرد. امروز فرق بین مکتب امانی و مکتب حبیبیه و مکتب بینیسار فرق ایجاد کرد. ما باید اقداماتی کنیم که حداقل 20 مکتب درجه اول خود را به لیسای سرتاسری لیلیه مبدل کنیم. طرح را که سفارت محترم آلمان برای لیلیه شدن مکتب امانی پیش کرده، از پشتیبانی سرتاسری شخص ما برخوردار است و امید است این اولین پایه باشه که از صنف 6 تا 12 ما بتانیم مخصوصا از ولایاتی که شاگردای ما از نعمت تعلیم محروم ماندن برشان فرصت مساوی داده شد. وزیر صاحب معارف گفتنم داده چې یو پلان جوړ کړي چې د افغانستان ټول عمده ښارو کې د لیلی مراکز جوړ شي په دې او دا رقابتی سی. هر افغان در یک بچه یا دختر افغان در هر نقطه افغانستان که هست باید اطمینان داشته باشه که موانعش برای پیشرفت رفع میشه. اگر یک بچه از یک قریه رئیس جمهور افغانستان شده میتونه، هر بچه قریه افغان باید بفهمه که رئیس جمهور افغانستان شده میتونه. ما سر تمام زبانهای ملی خود افتخار میکنیم که ازبکی ده، که ترکمنی ده، که بلوچی ده، که پامیری ده. هر از زبان ده هر افغان ویار ده. او معلوم دار که پښتو ده که دری ده چې علم نیسی رسمی زبان. لپوهنې وزارت نامه غوښتنه داده چې د مورنۍ ژبې د تقویې دپاره کلک اقدامات وکړي. افتخار از این ملتی است که هیچ وقت شعار جدا طلبی نداشته. بنابراین با اطمینان کامل گفته میتونیم که هر زبان ما موجب افتخار ماست و باید تقویه شد. بله مثلا اموک ده خویندو اما مخصوصا اما پسین که اما ده مسیحانو ده تجربه بین‌المللی نشان داده که سرمایه گذاری سر یک طفل دختر 5 نسل تغییر میده. اگر نمونه میخواین طرف ما ببین. من مادر کلانم در تبعید در هندوستان تحصیل یافته شد، تمام اولادش به شمول 6 بچه و 1 دخترش تحصیلات عالی را انجام داد. از خواهرای گرامی ما که مسلک معلمی را اختیار کردن از صمیم قلب تشکر میکنم و این اطمینان برتان میدیم که هیچ نوع خشونت مقابل زن افغان در دوایر افغانستان تحمل نخواهد شد. بناهن ایجاد فرصت مساوی که فضل خداوند مخصوصا تحت راهنمایی جناب وردک صاحب پیشرفت زیاد شده در صنوف ابتدایی، در صنوف متوسطه و عالی
باید این پیشرفت تامین شد. موږ یو مسلمان ټولنه یو، مسلمان یو او تر ابده به مسلمان اوسو ان شاء الله تعالی. د مکتب او د مدرسه واټن این موږ د منلو وړ نه ده. هر محصل د معارف، هر متعلم باید د اسلام د مبین دین او د نور ادیان چې د هغه پخوانه راغلي دي تاریخ باندې پوهه او خپل عقایدو باندې باید پوهه ولري. نو د دینی علوم معینیت جناب وزیر صاحب او همکارانو ډېر ضروري ده. زه شیخ الازهر او نور شیخان نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې نن موږ سره حضور لري. موږ باید واضح توګه خپل اسلامي احکامو باندې له لومړي صنف نه تر 12 صنف پورې پوه سو او ټینګ باور ولرو، ځکه دا هغه حبل المتین ده چې موږ ټول سره تړلي یو. در عین حال ما تاریخ پر افتخار داریم. مندیگک وقت قصر بود که اکثر جان هنوز دولت بدوی زندگی میکرد. درک تاریخ ما، درک تمدن ما و خصوصیات جامعه ما باز هم جزء وطن پرستی است. من که از 24 سال بعد آمدم، بعد از پروسه بون، یه خارجی از پیشم پرسان کرد که چرا زندگی آرام ایلا دادی؟ جواب می بود، گفتم از خاطر معلم صنف 4. خصوصیت معلم صنف 4 چی بود؟ خصوصیت معلم صنف 4 ما وطن پرستی بود. هزار خم نکند مست می پرستان را، چو ذره خاک وطن پرستان را. پژواک شاعر شهیر ما قصه اسکندر و افغانا رو میکنه. اسکندر که آمد در باقی دنیا بسیار به سرعت دیر شد، به این خاک که رسید بند ماند. ارسطو و المپیا مادرش سوال کردن که چرا؟ گفت من نمیفهم. گفت یک چیز کو. گفت چی کنیم؟ گفت چند جوال خاک و چند نفر مردم روان کن. مردم که رفتن در روز اول بسیار، چون محبوس بودن، بسیار با آرامی رفتار کردن. روز دوم خاک از زیر قالینا پاخش داد. به محض که افغان‌ها در آمدن تغییر هویت دادن. ارسطو گفت صفت در خاک است. این خاک سر ما و شما حق داره و وطن پرستی را معرف تعیین میکنه. بنابراین روحی وحدت ملی از معرف می لازم است که ما شما یک تصویر آینده یک ملت داشته باشیم که در او هر افغان مساوی به یک افغان دیگه است. هیچ افغان برتر نیست، هیچ افغان کمتر نیست و انشالله تعالی معرف ما و شما این هدف عملی خواهد کرد. در خاتمه من میخوایم که از همکارای جانی ما، سفیر سبالمان، نماینده آقا خان، دیگه اراکین که حضور دارن ابراز امتنان کن. پوهنه که بین‌المللی ټولنه موږ سره ډېرې مرستې کړي او دا مرستې د قدر وړ دي او انشاءالله تعالی دا مرستې به ډېرېږي. موږ یو خاص هدف لرو او د هغه دپاره ما مذاکرات شروع کړي دي. مذاکرات په دې دي چې باید هم داووس له لارې چې بین‌المللي اقتصاد مرکز ده، موږ هغه میلیونها افغان کوچنیانو ته چې لا وسیله د داخل کېدو مکتب ته نه لري زمینه برابره کو چې هر افغان ماشوم وکړی سي مکتب ته لاړ سي. دا په ابتدایي مراحلو کې دي، اما هیله ده چې ښاغلی ګوردن براون پخوانی
صدر اعظم د انګلستان چې خاص په بین المللي توګه د دې څانګې مسؤل ده چې څنګه د ملګرو ملتو هدف چې هر ماشوم باید مکتب کې دا ترسره شي. نو هیله ده چې دا اقدامات به ترسره کو. در پای بازم میخوایم اول از عزیزای بسیار نزدیکم، گوشه جگرم، اعضای ارکسترا ابراز امتنان کنم. سرمست به خداوند همیشه رویش شاد داشته باشه که اساس ارکسترا را گذاشت و از پسرشان پروفسور سرمست که اقدام کردن در این بخش و جناب اتمر صاحب که در وقت وزارت معارف خود ارکسترا را تشکیل کردن ابراز امتنان میکنم. دوم، از هر یک از استادایی که در اینجا حضور دارن تک تک و یک ابراز امتنان میکنم. زندگیتان با معناست، چون مرا که امروز در این مقام میبینین نتیجه زحمت های شماست. ولی محمد خان معلم صنف 4 بود و باز مرا درس داد که چطور مقاله نوشته کن. اما پهلوی مقاله روحی وطن پرستی و روحی تعهد داد. خدا روح تمام معلمین گذشته ما را شاد داشته باشه و امید است که هر کدام شما عمر دراز داشته. و سوم، از هر معلم در هر گوشه افغانستان امروز ابراز امتنان میکنم، مخصوصا لحق استادان چې نارام مناطق کې دي او دلته سیاسي مخالفینو ته مې یو پیغام ده. ځانم له تعلیم نه محروم که، اولادونم له تعلیم نه محروم. لاس راکئ چې د خاورې کې سوله راوړو. سوله د هر ماشوم غوښتنه ده. بې له سولې نه ثبات نه راځي. موږ نه غواړو چې کال کې 15 میلیارد ډالر په امنیت باندې ولګوو. موږ غواړو چې کال کې 15 میلیارد ډالر په معارف باندې ولګوو، په صحت باندې ولګوو، په وطن باندې ولګوو. و در ختم از وزیر صاحب معارف به نمایندگی تمام اراکین معارف و همکارایشان ابراز امتنان میکنیم. خدای مو بریالی لره، خدای د دې ورځې ویاړ ساتي او موږ به په هغه تاریخ کې چې در سره ژمنه کړې برته به تاسو ته گزارش درکو چې انشاءالله تعالی دواړه خوا مسئول پاتې سو. ورځ مو نیکمرغه. تل دې وي افغانستان، پاینده باد افغانستان.